تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه وي چې د بل خدمت کې تیر شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو ویسکرني وه د کرني ټیو په شیشه باندې نیغ په نیغه تاسو ته مخاطب یم. نننی ویډیو د صدقې جاریې په حیث کومه، تاسو هم د صدقې جاریې په حیث باندې دا ویډیو مخکې شیر کړئ. د حدیث شریف مفهوم دی چې علم جوړ شه یا متعلم جوړ شه یا خادم جوړ شه او څلورم مه جوړېږه کني هلاک بشي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې جومات جوړول دا هم صدقې جاریه ده، دغسې په لاره باندې کوه ویستل د اوبو د څښلو دپاره دا هم صدقې جاریه ده. همدغه شان طالب علم سره مرسته کول دا هم یو صدقې جاریه ده. په دغه لړۍ کې د دوره حدیث یو طالب علم دی چې نوم یې محمد جمشید دی. دا یې د ایزي پیسه نمبر هم دی، د کنټیکټ نمبر هم دی او د جی ایس کیش نمبر هم دی. دې ملګري ته د دوره حدیث د کتابونو ضرورت دی. د مالی کمزورۍ د وجې نه، د غربت د وجې نه دا ملګری چې کوم دی دا کتابونه نشي اخیستی، دی افورډ کولی نشي. نو چې کم ملګري لا الله هر څومره وس ورکړی وي، نو دغې محمد جمشید سره تاسو چې کوم دی د چې څومره وس مو کېږي، الله څومره وس درکړی وي د هغې مطابق دوی سره مرسته وکړئ. که نوي کتابونه وي که زاړه کتابونه وي، دوی سره رابطه وکړئ او دوی له چې کوم دی دا کتابونه وررسوئ. ځکه چې د محمد جمشید نه به سبا علم جوړېږي، د ده نه به نور خورېږي، د ده نه به دین خورېږي. نو د دې د وجې نه تاسو داسې مه وایئ لکه چې زه دا مرسته کوم، داسې مه وایئ دا زه چې کوم دی دین خورومه. نو د صدقې جاریې په حیث باندې دا ویډیو مخکې شیر هم کړئ او دې ملګري سره چې تاسو څومره وس هم کېږي، نو دا ملګري دا نمبر یې دی، تاسو کتی شئ دې ملګري سره مرسته وکړئ. ملګرو دا د ده سره مرسته نه ده صرف، بلکې دا د دین خدمت دی. نو کتونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې تاسو کتله، ویډیو د سره د صدقې جاریې په حیث شیر کړئ او دې ملګري سره مدد وکړئ. د بلې خپرونې پورې ورکړئ خپل ورور، خپل کشر او ویسکرني له اجازت. الله پامان.